اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې زه پوهیږم دا د تاریخ هغه حصه ده دغه مشاعره چې دې مشاعره کې څوک شعر وایي دا د اعزاز خبره وي. بلا وخت کېږي په دغه سوشل میډیا موږ هم دغه مشاعره تعقیبوله کال په کال، او دا د نن د نارنج ګل د مشاعرې پر مایک خپل مات ګوډ الفاظ خلکو ته رسوم. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه. شعر نه خوند والی شعر ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه. ورځ مې راکاږي شپه مې خوري په داسې حال کې یمه. سات په دیوال کې دی که نه زه په دیوال کې یمه. او غزل دی چې غور طلب غزل دی، فکر کوم دغه الفاظ یا دغه خیالاتو ته ډېر کم خلک رسدګي کوي. اباسین صاحب دغه ټول ملګري وایي چې بل ځای له راغلی یمه ستا د انتظار په ځای، بل ځای له راغلی یمه ستا د انتظار په ځای، چاره سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای. بل ځای له راغلی یمه ستا د انتظار په ځای، چاره سره خپې بدلې کړي د پیزار په ځای. او خدایا د دې وخت پاړوګر داسې بې پردې کړمه خښتې زما د کور راوویستې د مار په ځای. او ستا د سیرې شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم، ستا د سیرې شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم، سترګې مې منډلې دي په ستنه کې د تار په ځای. ستا د سیرې شوي ګریوان غم په مخ اغستی وم، سترګې مې منډلې دي په ستنه کې د تار په ځای.